هغه ټیک ټاک چې زموږ نوجوان نسل یې روحاني تباه کوي، هغه ټیک ټاک چې زموږ نوجوان نسل که نارینه دي که ښځینه دي بې حیا یې کړل، هغه با حیا با پرده زنانه نن د ټیک ټاک د وجې بې حیا او بې پرده ناسته. ټیک ټاک چې د نوجوان نسل د تباهي یو لویه ذریعه ده، د فاحشي او د عریاني د خپرولو لپاره یو لوی سبب نن سبا ګارېږي. نن د دې ټیک ټاک د لارې میچونه کېږي. بدبختانه به وایم، په ډېر افسوس به وایم، د زړه د درده به وایم چې مقابله کوونکي دواړه مسلمانان، مقابله ګټونکی هم مسلمان دی او هم افغان دی. افغانان یو بل ته د دې بریا مبارکي وایي، د دې ګټلو مبارکي ورکوي، یو بل ته میټایانې ورکوي. په ډېر افسوس به وایم، تاسو به لیدلي وي که نه چې بله ورځ دا مقابله شروع، ورته ناست څو کسان وه، څارله څو کسان وه، د 4 لکه نه زیات کسان دې ته خالي ناست وه، د ټولو ډیټاوې خلاص وې، دغه ګټه چا ته روانه وه، دا وخت د چا ضایع کېدی، چیش میچ و، چیش ګټله وه، د چیش مقابله وه، کم قوت دې ښکاره کوئ ته. نن موږ تاسو پر کومه خوا روان یو؟ زموږ ذهنیت ورځ سره رابلې ولې بدلېږي؟ موږ د چا په لار روان یو؟ تاسو زموږ د نوجوانانو په اسلام کې د نوجوانانو تاریخ تاسو وګورئ. هغه ځوانان چې په اسلام کې تیر سوي دي، هغوی کومې کارنامې کړې دي، هغوی په کومو کارنامو باندې هغوی شجاعتمند شول، هغوی په کومو کارنامو باندې بریا ته ورسېدل او کومه کارنامه د دوی بریا بلل کېدل. تاسو لږ تاریخ وګورئ. هغوی د دین، د اسلام، د قرآن په خاطر باندې مقابلې ته وړاندې کېدل. د هغوی مقابله د قرآن دپاره، د هغوی مقابله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس په خاطر، د هغوی مقابله د کافرانو سره د اسلام او د الله جل جلاله د وحدانیت په خاطر باندې. نو په هغوی کې بیا خالد بن ولید، حضرت سیدنا سید الشهداء حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ، معوذ رضی الله تعالی عنہ. او بیا د هغه وروسته دور کې د اسلام نوجوان نسل کې یو نوجوان د صلاح الدین ایوبی په نامه یادېده چې بیت المقدس فتح کې او مسلمانانو ته امانت وسپارل دغه کړي. هغوی مقابلې ته وتلي، هغوی دغه بریا ګټلې وه، هغوی د مبارکي واړو. د هغه وروسته زموږ په مسلمانانو کې، خاص کر په افغانانو کې احمد شاه ابدالي تاریخ پروت دی، د میرویس غزنوي تاریخ پروت دی. موږ تاسو په کوم ځای د محمود غزنوي تاریخ وګوره، د میرویس نیکه تاریخ وګوره. هغوی د شجاعت لپاره، هغوی د اسلام او د ملک د ګټلو لپاره هغوی کوم کارنامې وکړې، هغه د بریا کارنامې وې، هغه د ستایلو کارنامې وې. نن زما یو افغان، یو مسلمان د ټیک ټاک په مقابله کې بریا ته رسېدل دي او کوم حالات دی. هغه ټیک ټاک چې زموږ به حیا خوندې یې نن بې حیا کړلې، نن پر هغه باندې موږ مسلمانان هم ورته د تماشایانو په شکل کې ناست یو او موږ هم څارو او سپوټوو یې هم. په دې 2 ګانټو کې 15,45,000 ډالر وګټل شول. د چا د جیبه ولاړې چا یوړې، په دې ته یې پوهېږي ولې تر ابده پر موږ دا رقم، ولې شیطان نفس پر موږ باندې دومره مغلوبه دی چې باطل نن موږ ته حق ښکاري. که پر دې باندې یو عالم موږ ته بیان کړي، هغه موږ ته بد ښکاري چې مولوي صاحب ته ولې زما په شخصیت کار لري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به بار بار د دعوت کوي. یو وخت به الله جل جلاله په زړه د رحم او بتیری کړي. قرآن کې الله وایي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. بار بار یې ورته ووایه په زارۍ باندې، په خواستۍ باندې. دا کسان ګوندې خدای یو وخت د الله لوري ته متوجه سي، توبه وباسي. آیا موږ د الله سبحانه وتعالی څخه نور نه بیریږو؟ دا مسلمان نن کوم حال ته ورسېدی؟ یو خواته عراقي مسلمان دی، بل خواته افغان مسلمان دی، د هغه خوا تماشایان هم مسلمانان دي، د بلې خواته تماشایان هم مسلمانان دي. دا مسلمانان یو در بله په مقابله سره اخته دي، مشغوله یې کړل یو در بله. کافران خپل هدف ته ورسېدل، ګټه یې کافر وړي، ګټه یې کافر وړي. 2.5 لکه ډالر کافر یو. زه نه وایم چې دا په چا باندې باید مصرف شي وای. دا هر مسلمان اوس دغونې عالم دی، هر چا ته دغونې خبر رسېدلی دی چې مستحق نن سبا د پیسو څوک دی. یو طرف ته د دنیا د مظلومو مسلمانانو حالات موږ اورو، ګورو یې، د هغه تماشایان 4 لکه نه، 4,000 نه، 40 کسان نسته. په هغه باندې زړه خوږونکي، زړه دردونکي کسان ډېر کم دي. او د یو فحشا میچ د ګټلو لپاره 4 لکه 8,000 کسان آنلاین دي، متوجه ناست دي او پر هغه باندې پیسې شیل دي. آیا دا د مسلمان کارنامه؟ آیا دا د مسلمان سره ورته کار؟ مه کوئ، د الله په خاطر د تواب د الله عذاب ته دعوت مه ورکوئ. قرآن کې الله وایي زه تاسو ته عذاب څه کوم چې درکوم؟ که تاسو زما بندگان سي، شکرګزاره سي، الله تبارک وتعالی وایي زه به نور در باندې زیات کړم. نن تا د ټیک ټاک له لارې
خلق د الله تبارک وتعالى د بندګۍ د الله جل جلاله د دین څخه د قرآن د هدایات څخه د قرآن د احکامات څخه تا راګرځولې سبب یې ته مکه د خدای لپاره بس کوه انسان لپاره دوی فرشتي سهار چې راشوه دا ناره یا باغی الخير اقبل یا باغی الشر اقصر ای د خیر غوښتونکي را مخته سه دغه د چانس اوس لا ژوندی اوس لا په صحت کې اوس لا په ځواني کې ستا د ځواني یوه سجده الله سبحانه وتعالی ته ډېره خوند ورکوي ستا د ځواني هغه وخت چې د الله د خوف ستا د سترګو توی سوي دا الله ته ډېره خوند ورکوي مه کوه د ځواني د الله په بغاوت په الله په دښمني مه استعمالوه د خدای لپاره بس کړه ویا باغی الشر اقصر ای د شر غوښتونکي بس ته بس که بالا بس که نور مه کوه دغه ځواني الله تا ته درکړې ده زه ټول ته دردانه پیغام د درد یو پیغام رسوم دغه ځواني الله تا ته درکړې ده څومره عظیم نعمت دی که په دغه حال کې تا ته مرګ راغلی بیا به ته د قیامت ورځ د الله حضور ته په کومو سترګو وایي چې خدای ما د ټیک ټاک د لارې دعوت چلوي علیاذ بالله د عریاني او د فحاشي زه مړ سوم بیا به الله سبحانه وتعالی ته موږ تاسو کوم جواب ورکړو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه مسلمان نوجوان قوي ستاینه کړې ده المؤمن قوي خیر من مؤمن ضعیف هغه مؤمن چې هغه قوي وي هغه د ضعیف مؤمن څخه ډېر ښه دی لیکن هغه په دې سره چې قوت په د الله په دین کې استعمال هغه په دې سره چې قوت د الله په عبادت کې استعمال سي هغه دا به دې سره چې د هغه ځواني د خدای جل جلاله په عبادت باندې ولګېږي د هغوی مال د الله تبارک وتعالی د پاره د الله په لار کې ولګېږي نو دغه خیر حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس پنځه شیان خو غنیمت وبوله د پنځو شیانو څخه مخکې اول الله ژوند درکړی دی دغه ژوند د اخرت د جوړېدو یو ذریعه ده د دنیا د ګټلو لپاره مه وی ګټه حلاله وګټه دا هم عین عبادت دی لیکن په عریاني طریقه باندې په فحاشي باندې د مسلمانانو نسل د خرابېدو دپاره چې ته کومې پیسې ګټې دا ستا اخرت تباه کوي د خدای لپاره بس که لږ سوچ وکړه لږ سوچ وکړه ماښام بېدېږه په خپل ګریوان کې خو لږ سوچ وکړه دا ستا زندګي څومره قیمتي ده دغه زندګي ته سوچ وکړه د قیامت په ورځ چې ته د الله حضور ته ورسې الله سبحانه وتعالی چې ستا د ژوند پوښتنه وکړي چې په څه کې دې تېره کړه ته به څه ورته وایه چې خدایه ما د ټیک ټاک په بېحیایي کې تېره کړه ما د ټیک ټاک د لارې مسلمان با پرده خوندې بې پردې کولې د هغوی سره مې داسې خبرې کولې چې مېرمن یې د خپل خاوند سره ولاکه کولی شي پر ما ځواني پر دې باندې تېره دا ټیک ټاک د لارې تاسې به اورېدلي دا دوه انسانان په کوم حالت کې خبرې سره کوي دا د یو نامحرمې ناولدې ښځې سره چې د روسي سره لیدلی اول ملاقات د کیمرې د لارې وشي او په کوم الفاظ باندې وشي دا دواړه د خدای تبارک وتعالی بندګان نه دي دا د الله نه بیریږي دا په دې وخت کې د مرګ نه بیریږي په دې وخت کې چې الله پاک دې ته مرګ راولي دې د خدای تبارک وتعالی ته په کوم حضور کې وشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مخې ته به کوم مخ باندې ولاړې څومره بې وفا امت دی دا هغه نبي چې ما او تا دنیا څه کوي ما او تا د ملا د پلار د ملا اوبه ته لا نه ورغلي د پلار په ملا کې لا نو هغه نبي زما او ستا دپاره ژړل امتي امتي ناربي وایي هغه نبي چې د قیامت په ورځ به انبیا دا تمنا کوي چې کاشکې موږ نبیان نه وای د محمد رسول الله امتیان هغه نبي چې د قیامت په ورځ شفاعت کوي نن هغه بدبخت امت د دې خپل نبي سره کوم وفا وکړه خپل نبي خو یې دعوت د دین کوي خپل نبي خو یې د دین دپاره وینې توی کړلې خپل نبي خو یې د دین د اشاعت دپاره ملک پرېښوي خپل نبي خو یې د دین د اشاعت دپاره هجرتونه وکړل غزاوې وکړلې نن هغه امتي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت بیا ځان بولي لیکن نن د دین دپاره د کم وکړه نن د دین د خپرولو لپاره که د بېحیایي د خپرولو لپاره د هڅې راوند کړه د خدای دپاره بس کړه حیاتک قبل موتک ستا زندګي د مرګ نه مخته غنیمت وبوله صحتک قبل سقمک ای د الله بنده ښایسته ځواني خدای درکړې ده ښه زندګي لرې ښه ژوند لرې دغه زندګي د مخکې غنیمت وبوله دغه صحت غنیمت وبوله سبا به د کینسر په مرض اخته مخ به دې ټول ننوتلي د ډنګرتوالي څخه داسې به عاجزه پروت دی هغه وخت به بیا تا ته په څه دا اوف اوف بیا په ښه نه درځي هغه وخت به بیا افسوس تا ته په هېڅ ښه نه درځي یا به خدای نه خسته فالج مرض در باندې مسلط شوی لاس و پښې و خوله به دې کار نه کوي بیا به څه کوي بیا به دې د حسرت او د افسوس اوښکې تویېږي پر مخ باندې یا به پروت وي په داسې خطرناکه مرض به مبتلا یې چې نه به د الله جل جلاله دپاره عبادت کولی سي نه به سجده لګولی سي نه به بل خیر و خیرات کولی سي داسې به ناامیده پروت وي ورسره صحت درکوي دریم شی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي و شبابک قبل هرمک ځواني الله درکړې څومره ښایسته ځوان ټکټکران ته وګوره څومره ښایستې ځواني الله ورکړې دا په څه شي کې تا مصرف کړه د قیامت په ورځ د الله په حضور کې ستاسو دا پوښتنه هم کېږي ما خو تا ته ښایسته ځواني درکړې فیما افلا دا ځواني دې په څه شي کې تېره کړه په څه شي کې سپین ژرې شوې ته به کوم جواب الله ته ته به الله ته بیا کوم جواب ورکړې ته جواب لرې من کوو د خدای لپاره
هغه خورکي چې هغوی د پردې دومره اهتمام کوي چې د سر وریښتان خو څه کوي مخ او د دې سترګې لیدل خو څه کوي کله چې به دا د یو ضرورت په خاطر د کور راوتل نارینه بیا اولته ولدي په دیواله به ځان چسپ کوي نن هغه د ناوله ده د نامحرمه کس ځوان سره په دومره بې حیایي الفاظ باندې ګډه ده په دومره بې حیایي الفاظ باندې ګډه ده چې یو مېرمن یې خپل خاوند ته په والله ویلی سي ستا ځواني په دې کې تېره سوه ستا تور سر په دې کې سپین سي ستا توره ژړه په دې کې سپینه سوه ته به الله ته کوم جواب الله تا ته اوس فراغت تر کړی سبا به بیا په داسې دغه باندې مصروف یې چې د الله و عبادت ته به نه اخلاص نبي علیه صلات وسلام دغه فراغت غنیمت وکړه د خدای دپاره نور فاحشي مه خپروئ که فاحشي کوې یوازې وکړه دغه موبایل د لارې چې تا کیمره پر ځان ونیول دا عیني دعوت دی و فاحشي ته دا فاحشي ته دعوت ورکول د یو څو ډالرو په خاطر د یو څو پیسو په خاطر د خدای دپاره خپل اخرت مه خرابوه مه د بل چا د خرابوه نبي علیه صلات وسلام فرمایي من سن سنة حسنه که چا په اسلام کې نیک لار کېښول نیک قدم یې کېښول او کوم کسان چې په دې لاره روان یا د ده پر پله روان د دې ثواب ټول د ده دی هغې ته م الله ورکوي لیکن پوره ثواب ده ته م الله ورکوي ومن سن سنة سیئه که چا بده لاره جوړه کړل بد قدم یې کېښوی د ګناه د الله د نافرمانۍ قدم یې کېښوی د دې ګناه هم پر ده ده او کوم کسان چې پر دې روان دي د هغه ګناه هم ده د قرآن ولوله د علماء سره تعلق جوړ کړه هغه څه وایي قرآن ته څه وایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا هغه کسان چې په مؤمنانو کې فاحشه خپروي الله تبارک وتعالی په دنیا او آخرت کې د دې کسان